سلامونه حولې کې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځ کې بیا د واخان خبرې را تازه سوي دي. پاکستان هم غواړي چې پر واخان باندې لاره ځانته پیدا کړي. چین هم غواړي چې واخان برته باید پر واخان باندې روان کار په چټکۍ سره مخته ولاړ شي تر څو وسې کړی د واخان د طریق ځان اروپا ته ورسوي. د بل لوري بیا ډېر خلک بیا په دغه فکر کې دي چې چینایان هیڅ وخت نه غواړي چې پر افغانستان باندې دوی خپل د ابریشم لاره جوړه کړي، ځکه چې د افغانستان سیمه چې ده دا مطمئنه سیمه ده او هیڅ وخت دوی دپاره یو اقتصادي بنسټ نسي جوړېدلی او دلته د غربي هیوادو نفوذ ډېر دی او چینایان په دې اساس باندې خپل ویره لري. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې چینایان په حقیقت کې ولې غواړي چې د افغانستان د لارې دا لاره باید په هر ډول چې وسي دا لاره باید جوړه سي او دا د اروپا سره وصل سي. زه پر موضوع باندې خبرې کوم او تر اضافي خبرې تېرېږو. ګوره د دې لپاره چې تاسو د واخان په ارزښت باندې پوه سئ، د واخان په سیستم باندې پوه سئ، تاسو باید پر نقشه باندې دا هر څه ووینئ. ښه، د دې لپاره چې تاسو ټولو په هر څه باندې پوه سئ، تاسو باید اول کې چین پیدا کړئ په نقشه کې. چین چې دی په دغه منطقه کې پروت دی او دا منطقه چې ده دا د چین منطقه ده. چین چې دی همدغه صنعتي کارخانې سیمې چې دي دغه سیمې کې د دوی صنعتونه پراته دي او دغه صنعتونه هم چې کله هم دوی غواړي چې اروپا مارکیټ ته جنس ورسوي یا امریکا مارکیټ ته جنس ورسوي، دوی مجبور دي په همدغه ډول باندې راسي په دغه د مالیزیا او هندونیزیا پر تنګي باندې حرکت وکړي. د دغه تنګي سره چې دې خواته راسي دلته په دغه سیمه کې هند یو څو ټاپوګانې لري او دا ټاپوګان چې دي د امریکایانو سره په کنټرول کې دي او هندیان هم د امریکایانو سره په څه باندې کله ناکله د چینایانو دپاره ستونزې جوړوي او دا چې ستونزې جوړ کړې دي چینایان څه کوي؟ چینایان مجبور دي چې په همدغه لار راسي او دې خواته که عربو هیوادو ته رسېږي دلته باید ځان ورسوي او که بیا غواړي اروپا ته ولاړ شي د همدې لارې څخه د چې دې ته سور سمندر وایي بیا دلته د سویس کانال دی په داسې کې په مصر کې تېرېږي او دغه سویس کانال د طریقې بیا ځان دلته اتلانتیک ته ورسوي او دا ځان اروپایي هیوادو ته ورسوي او د همدې حضرت لارې څخه بیا دغسې په دې لاره باندې چې د افریقا او د اروپا په منځ کې چې اسپانیا او دلته مراکش په منځ کې راځي د دغه لارې څخه بیا دوی تېرېږي همدغه ډول ځان امریکا ته رسوي. نو دا لاره چې ده دا تر ټولو ډېره لویه لاره ده او که بیا دوی وغواړي چې دلته لاتین امریکا ته راسي د لاتین امریکا څخه بیا چې کله هم دوی خپل جنس پورته کوي داسې پر اندونیزیا او فلیپین باندې داسې راځي او د هند بحر کې راځي او بیا راځي دلته اتلانتیک ته راځي. اتلانتیک څخه چې رالو دلته په مثلا چیلي و ارجنټاین او برازیل دا منطقې ته بیا په همدې ډول باندې ځان رسوي. دغه سفر چې دی بیخي اروپا ته هم ډېر اوږد سفر دی او لاتین امریکا ته هم د دوی سفر اوږد دی مګر د لاتین امریکا دپاره بل بدیل لاره نه لري. لاتین امریکا باید په همدغه ډول باندې راسي مګر دلته اوس خبره دا ده چې که افغانستان واخان ورته ورکړي د واخان له طریقه دوی څه امکانات ورکولی سي، څه کارونه څه ګټه په دا څه ورته واخان ورته رسولی سي. دلته چې تاسو وګورئ واخان وګورئ دا نقشه تاسو ته مې واضح کړم دا د انګژو دغه سیمې چې دي دا د هند د چین دغه هیواد دغه منطقې چې دا سرحدونه دي دغه صنعتونه لکه څنګه چې پخوا په دې ډول باندې راتله او دا ډول راتله دا ډول ځان اروپا ته رسولو. اوس که د واخان لار ورته جوړه سي مستقیم پر واخان باندې راځي پر ایران باندې تېرېږي ترکیې ته او دا ډول اروپا ته رسېږي. دا لاره چې ده ډېره اسانه ډېره امنه او ډېره بهترینه لاره ده مګر دغه څو وخت کې چین یو بل لاره اعلان کړه چې موږ غواړو چې پر قرغیزستان باندې یا بیا راست تاجکستان ازبکستان ترکمنستان بیا پر ایران په بعض سیمو ترکیې باندې دا ډول باندې ولاړ شو. دلته خبره څه ده؟ چین په دا خاطر باندې نه غواړي چې دغه څو هیوادونه اوس که ولاړ شي قرغیزستان او بیا راست تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان دلته 4 هیوادونه کېږي او 4 هیوادونه چې دوی خپل د ماښام ډوډۍ غواړي خپل ګټې غواړي دغه ګټې په خاطر باندې که وګورئ د نفوس له لحاظه دغه ټول هیوادونه د افغانستان سره برابروالی لري مګر تاجکستان چې دی وضعیت یې خراب دی. نور هیوادونه نفوس هم ډېر لري خو عاید هم غواړي او که بیا دلته راسي دغه ټوله خواهشات په افغانستان کې په یو هیواد باندې پوره کېږي.
همدا افغانستان څخه دغسې راسه 4 هیوادو پر ځای باندې یو هیواد باندې پوره کړه. نو دا یو عقلي او عقلاني خبره ده، یعنی په هر دلیل باندې چې وګورې برته یو هیواد بهتره ګڼل کېږي او لارې هم نږدېتره کېږي، هغه لاره باندې اوږدتره هم کېږي. اوس چینایان څه وایي؟ چینایان وایي واخان باندې زه کار شروع کوم، واخان باندې زه کار شروع کوم. دا واخان یو کال به زه پکې مشکل پې لرم، 2 کاله به مشکل ولرم، 15 کاله به مشکل ولرم، 10 کاله به مشکل ولرم، مګر 10 کاله بعد زما پلان چې دی 10 کلن پلان دی، راتلونکي 10 کال لپاره چې کوم پلان ما جوړ کړی دی هغه پلان کې زه په افغانستان کې زه کامیابه کېږم. او که افغانستان یو ځل هم اقتصادي کوریډور جوړ کړي، اقتصادي څلورلاره مې جوړه کړه، بیا په دې لاره باندې چې کله هم د دې خلکو اقتصادي حالت سم سو، بیا د خلکو ماښام ډوډۍ جوړه سوه، بیا هغه بدبختیان او جنګونه او دې شان ته هم لاس نه اچوي. افغانستان به د تل لپاره هم اوسي، افغانستان به زما لپاره یو اقتصادي شریک هم اوسي، او افغانستان به ما لپاره ماښام ډوډۍ هم برابره کړي، او زه به هم د افغانستان لپاره ماښام ډوډۍ برابره کړم. نو دا چې دی د چین دپاره ډېر لومړیتوب لري، او دا هم ارزښتناک کار دی چې چین په واخان باندې د ډېره وخته په توجه کې دی، او دوی دوامداره دوی په دغه اله کې دي چې دوی د واخان سره خپل اړیکې جوړې کړي. بل لاره چې ده دا اوس کې هم برته دوی د داسې چې د سیپک چې د چاینا پاکستان اکنامک کوریډور چې دی، دا سیپک چې دی دا د پاکستان د طریقې راځي. د پاکستان د طریقې چې هم راځي، دلته هم د چین په دې باندې پوهېږي چې افغانستان زما دپاره ښه منبع ده، مګر پاکستان هېڅ وخت ما دپاره یو دوست هېواد نه ګڼل کېږي. که څه هم زه ورته هر څه ورکوم، هر څه زما تر کنټرول لاندې، رادار و هر څه، مګر بیا هم د دوی پوځ مشران چې دي هغه د امریکا تر همر لاندې نه تېرېږي. نو په دا خاطر باندې که زه برته دلته راسم پر پاکستان باندې، په پاکستان باندې برته په کراچۍ باندې راسم، بیا به دلته کښتۍ اوسي، بیا په سور سمندر باندې بیا داسې ته ولاړ شم، برته لاره دومره فرق نه کوي، څه یې د دې خوا راوړم او څه یې بیا یې د دې خوا راوړم، دا خو ماته هېڅ فرق نه کوي. پر د سیپک پروژه چې ده د چین دپاره هېڅ عاید نسي جوړولی، مګر افغانستان چې دی مستقیمه داسې عاید جوړوي چې لاره ورته بیخي په 10 سلنه ته راوړي، یعنې 70 سلنه لاره ورته لنډوي. او که په دې په پاکستان باندې راسي، د پاکستان او د پخوانۍ ډرامې یوه کیسه ده. پاکستان کې دلته ستونزې هم دي، هر ورځ کې ډرامې دي، هر ورځ کې جنجال دي، هر ورځ کې بهانې دي، او دلته هم دوی د پور لاندې دي. نو په دا خاطر باندې دوی د سیپک پروژې چې ده دا اوس کې هم زړه نازړه دي، مګر پر افغانستان باندې دوی خپل هدف ټاکلی دی چې افغانستان باید د نن ورځې دپاره نه 10 کاله بعد، 10 کاله بعد نه 20 کاله بعد، 20 کاله بعد نه 10 کاله بعد دپاره زما دپاره باید یو اصلي هدف واوسي چې 10 کاله راتلونکي کې به زه یو سم داسې پلان باید زه جوړ کړم، او افغانستان دپاره به ترانسپورتي سیستم برابر کړم، او دا لاره چې ده د تل لپاره ځان دپاره محسونه کړم. نو دا اوس کې چې د اروپا او امریکا اقتصادي حالت هم چې وګوري، نو نور دې ته ښایي چې امریکا به دومره لاسوهنې ونه سي کړی په افغانستان کې، ځکه چې چینایان خپل زور لري او د دې زوره څخه کار اخلي، او واخان دا ورکړي مستقیم او دوی مخ ته وړي. او که واخان یې مخ ته یوړلو، بیا یو لاره داسې پر کراچۍ باندې هم راسي باسي چې دا د افغانستان د اقتصاد دپاره تر ټولو لوی او بهترینه کار دی. او که موږ به وسې کړی د هند لاره اخوا ته واسو، دا یو څلورلاره جوړ کړو، دا د افغانستان د خلکو دپاره یوازې د افغانستان خلک ده همدغه د ترانسپورټ پیسو ته کښېني، خپل ماښام ډوډۍ پیدا کولی شي. دا و د نن ورځې ویډیو هیله مند یو چې یو څه م ترلاسه کړي اوسي. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.